هغه کومه ټوکه ده چې نجلۍ د کوما څخه وایستل او سمه سول؟ هغه څوک دی چې ټول عمر مفته ډوډۍ په هوټل کې خوړلی سي؟ هره ورځ څونه خلک ځان وژنه کوي؟ غواوې ولې سندرې اوري؟ د څېړنې له مخه په ټول نړۍ کې په هر 20 ثانیو کې خلک د ځان را ځړولو هڅه کوي او په 40 ثانیو کې ځان وژنه کوي. اوس چې تاسو دا ویډیو ګورئ نو په دونه وخت کې به 20 نفره اوس مړه سوي. او جالبه خبره دا ده چې په ټول نړۍ کې په اصولو کې 33% د هندوستان خلک ډېره ځان وژنه کوي. موږ خو کله کله په ګوګل کې یو شی سرچ کو، خو تاسو نه خبره چې دوی د زرهاو کمپیوټرانو په ذریعه ستاسو جواب د سترګو په رپ کې تاته په سکرین باندې راولي. جاپان په نړۍ کې خپل پر پرمختللو شانو پیژندل کیږي. خدای بیخي جالبه کار دی چې هر کار دوی په سمه طریقه کوي. دغه بوتلان تاسو وینئ چې د تار په ذریعه یې پر میز باندې یو لاس ایږدي او زموږ هغې خو جار سم چې ترموز احمد راخیستی او ګیلاسونه د ناني څخه ولویږي او مات سي. همداسې ټیشو پیپر، ګیلاسونه او دا شیان هم پر میز باندې یو لاس ایږدي. تاسو خبر یاست د غواوو هم میوزیک یا سازونه خوښ دي او د هغو څخه هم امتحان اخیستل کیږي. لکه زموږ انسانان چې رقم سندرې خوښ دي نو همداسې دوی ته هم رقم میوزیکونه خوند ورکوي. او په دا ویډیو کې تاسو لیدلی سئ چې یو نجلۍ ګیتار غږوي او غوا یې په ډېر شوق سره اوري. د ارواپوهنې د لحاظه د ښایستو نجونو مخ ته یو نیم نارینه د لیونیانو غوندې چمونه کوي، یعنې دا حرکتونه د دوی په واک کې نه وي. نور نو خدای خبر د هر چا خوښه جلا ده. ستاسو څه جواب دی په دې خبره کې؟ په کمنټ کې راته ووایاست. ځینې وخت زموږ پزه بنده سي په اسانۍ سره ساه نسو اخیستلی. په ژمي او په دوبي کې داسې اکثره پیښیږي. نو د دې دپاره به تاسو پیاز راواخلئ او پر مابین به یې 2 ځایه کړئ او پزې ته به یې یو څو دقیقې ونیسئ. تر هغه وروسته به ستاسو دماغونه په مکمله ډول خلاص سي، ځکه په پیازو کې ډېر ویټامینونه دي چې په دې کې ډېره مرسته کوي. په کاناډا کې د نړۍ تر ټولو غټه هیلۍ ده چې 14,000 کیلو ده، چې تر 6 منزله تعمیر هم غټه ده. که چیرې تاسو تر پښو لاندې سئ نو داسې خوړین به مو کې. بیریږئ مه، دا د لبړ څخه جوړه ده او هوا یې ورکړې ده چې په سمندر کې دغسې ګرځي او راګرځي. آیرن مین روبرټ ډوني خو تاسو پیژنئ. دی کولی سي ټوله ژوند مفته ډوډۍ وخوري. په امریکا کې د برګر کینګ په نوم هوټل دی. د هغه هوټل کرون کارت خاص خلکو ته ورکول کیږي چې دته هم ورکړی دی. دی د هغه کارت پر ذریعه کولی سي چې ټول عمر په دغه هوټل کې مفته ډوډۍ وخوري. دی خو بیخي ډېرې پیسې لري، دته د دې کارت هیڅ ضرورت نشته. دا کارت باید ماته راکول سي. یو نجلۍ چې نوم یې جینیفر فلویلین و چې د یو موټر د ټکر له امله یې یاداشت تللی و. 5 کاله په کوما کې وه. یو ورځ یې مور ټوکه ورته وکړه او د هغې ټوکې په اورېدو هغې وخندل او کرار سمه سوه. د کوما څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځېدل. نو د انسان لپاره د خپل کورنۍ مینه ډېره ضروري ده.